د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکی وایي په تېرو 11 میاشتو کې سترې محکمې د ښځو سره د تاوتریخوالو د 415 عاملینو پر قضیو حکم صادر او مجازات کړي دي. د سترې محکمې د قضاء رئیس نن پر ښځو باندې د جنسي تېرېو د مخنیوي او منعې په کنفرانس کې چې د جوماتونو ملا امامان او دیني علماء ورته بلل شوي په خبرو کې ویلي په ښځو د جنسي تېرېو 114 قضیې د افغانستان محاکمو ته رسېدلي دي او د ټولو په تړاو پرېکړې شوي دي. د دیني علماو او ملایانو په ګډون د جنسي تېرېو د عواملو د څېړنې په دې 2 ورځني کنفرانس کې دا غور پیل شوی دی چې ملا امامان څنګه د منبر له لارې د ذکر شوي تاوتریخوالي مخه ونیسي او د دین اصول ورته بیان کړي. د افغان ښځو د وړتیاوو د ودې مرکز وایي له تاوتریخوالو ډک جنسي تېری اوس په ناوړه فرهنګ اوښتی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. زموږ نننی کنفرانس د جنسي تېریو په تړاو دی چې بدبختانه په دې وروستیو کې په ناوړه فرهنګ بدل شوی دی. موږ نن غوښته چې په دې موضوع د اسلام له نظره تحلیلي او څېړنیز بحث ولرو. بل لورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د ښځو د نړیوالې ورځې نه لمانځنه وکړله او د ټاکنو له کمیسیونونو نه یې وغوښتل چې په ټاکنو کې د ښځو ونډې ته زمینه برابره کړي.